سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د الماني ژبې درې جملې جوړوم. د یو ورور په غوښتنې سره ورور پوښتنه کړې ده چې په الماني ژبه کې څنګه وایو. راځه چې لاړ شو. جوړه کوم دوستانو، غواړم چې تاسو یو وضاحت درکړم. دوستانو کله چې تاسو وایي راځئ چې یو ځای لاړ شو، دا یو رقم وایو، او بیا چې وایي راځه چې لاړ شو، دا بل رقم وایو. اول وایو راځئ چې یو لاړ شو، دا جمله داسې وایو lass uns zusammen gehen. راځه چې یو ځای لاړ شو. که چیرته وایي راځه چې لاړ شو، هغه جمله داسې وایو lass uns gehen. راځه چې لاړ شو. دوستانو که چیرته تاسو وایي په جواب کې تاسو کولای شئ چې لاړ شئ، زه نه غواړم لاړ شم. تاسو کولای شئ چې لاړ شئ، زه نه غواړم. دغه جمله په الماني ژبه کې داسې وایو du kannst gehen, ich will nicht gehen. Du kannst gehen, ich will nicht gehen. du مطلب ته، kannst کولای شئ، ته کولای شئ چې لاړ شئ. gehen مطلب تلو ته وایي، غواړم چې لاړ شم. تاسو هم کولای شئ خپل پوښتنې په کمنټونو